امر وکړئ ښاغلی مساره. زه لومړی له ښاغلي زکي سره په جزئیاتو غږېږم. ته او لیلا ښاغلی قدیر واخلئ او حرکت وکړئ. امر پر ځای کېږي ښاغلی مساره. راځه لیلا موږ ځو. ها هیر مو نشي. د ماښام غونډې ته ښه منظم راشئ. هیر مو نشي. زمونږ په میز کې به ډېر مهم کس وي. تاسو ته مې ځانګړې جامې راغوښتې دي. نور څومره منظم کېدی شم هیڅ نه پوهېږم ښاغلی مساره. د کولو لپاره څه نشته. دا سمه وایه عاکفه. په دې موضوع کې ځان سره زیاتی کوي. یو څوک د ښه پیژني. موږ نور ځو ښاغلی مساره. په اجازه مو. له موږ نه څه غواړئ ښاغلی مساره؟ که ته او مامدو د اسکالا امنیت ټینګ ونیسئ دا به ډېره ښه وي. امر مو په ځای کېږي. حالا نو خدایا توف ورور جانه لږ خو کار وکړه. سهار راهیسې ناستې او لوبې کوې څوبه. غلی شه داسې مه وایه. وګوره لوبه هر څوک نشي کولی. ستړي مه شئ ملګرو. خیر اوسئ. ای کم عقله. وروره زه د سلو کسانو په وړاندې یوازې جنګېږم. وګوره هلکه خوشې دې وخت مه ضایع کوه. یا کتاب ولوله یا هم کوم بل کار وکړه که نه. وروره دا هم مهمه ده. تاسې مشرانې زما رتبه ټیټه ده که نه؟ د همدې تنبلۍ له امله به دې هېڅکله هم رتبه وانخلي. تل به هم داسې ټیټ پاتې شي. ښه دې وویل لیلا. په هر حال عاطفه نوې جامې راغلي. هو وروره ستاسو کوټو کې دي. وروره په خدای زما خدا نکتۍ مکتۍ هېڅ نه خوښېږي. په هر حال زه ځم. سمه ده وروره. ته پوه شوې که نه عاطفه؟ په څه باندې وروره؟ د دوی ترمنځ کوم څه شته؟ شخصي ژوند دی موږ پکې کار نه لرو. که هغه شخصي ژوند وي دا هم استخباراتو ځانګړې اداره ده. هله لوده خبرې مه کوه. ډېر کارونه لرو چې باید ترسره یې کړو. اوف خیري اوف. څه خبره ده هلکه؟ ښه ده نه شپه به څوک وربلوي. ها که اجازه راکئ هغه اور به زه په خپله بل کم ښاغلی. داسې یو اور بل که چې زموږ زړونه راګرم کړي. زما ښاغلی پیکاسه داسې یو اور بلوم چې ټول هېواد وسوځوي. کایامي نیکه ټول باید خپل حد وپېژني. تر څو چې موږ اجازه نه وي کړې څوک څه نشي کولی. که سوله راځي موږ به یې راولو. په دې دې ټول پوه شي. حالا نه ووایه تا به هم ووینم. نن شپه باید زه ارام خوب وکړم پیکاس جانه. امر مو پر ځای کېږي. څنګه ښکارم؟ وای ته خو ډېر ښکلی ښکارې وروره. دروغ مه وایه هلکه دروغ مه وایه. 0-0 ووې خو اوس 0-0 لاس شوې. آن هغه مخکیني صفرونه یې زه لرې کوم. لاس په لاسو کې شک شوی. نه پوهېږم چې ته واده ته ځې او که ولس مصر ته. په رښتیا ډېر ښایسته سوی. مننه ژوندی اوسې عاطفه. دندې ته ځم نه. عملیاتو ته ځو بل څه نشته. وای څه خبره ده؟ وروره یو ځل خو شاته وګوره که نه. دا هم لاس په لاسو کې ده خو د سفر والا لاس. امنیتي تدابیر مو نیولي دي؟ هو هر 10 متره وروسته زموږ کسان دي. ډېر ښه. اګف ته زنګ ووهه وګوره چې څه خبرې دي.
مهرباني وکړه امر صاحب. ته چیرته یې عاکفه؟ نږدې یو در رسیږو. سمه ده، پام کوئ. البته سمه ده امر صاحب، ژوندی اوسئ. واده دې کړی لورې؟ نه ښاغلیه، مجرده یم. تا واده کړی زویا؟ هغه ما هم واده نه دی کړی ملا صاحب. په یوه وزر پرواز نه کیږي. مجردي د بیکاره خلکو کار دی زویا. یعنی څوک چې کاروبار نه لري هغه مجرد ګرځي زویا. ماشاءالله تاسې کاروبار لرئ، یو بل سره واده وکړئ. په پیغام کې خو د واده وړاندیز نه کیږي که نه؟ زه څه وکړم؟ خدایه ته له ما سره مرسته وکړه، څه کېږي یوه لاره راوښیه. ملګريه چغې مه وهه. کار دې ختم شو. نور نو احساساتي شفه یم. څومره قتلونه مې وکړل، په یو کس مې سترګې رپېږي. لکه چې زور شوی یم. هوا پاکه ده، سمندر څپانده ده، سپوږمۍ ځلانده ده. د انسان وژلو لپاره یوه ډېره ښه شپه ده. هله نو راځه زما زمریه. ډېر ښه. ډېر ښه. دوی څه شول؟ ناوخته کېږي نجیبه مره. پیغام دې ولېږه؟ خالده ته چیرته یې؟ څه خبر باندې شوي نه وي؟ څنګه دلته نه ښکاري؟ توبه توبه. خالده اورورا ته ښې؟ خالده اورورا 350 مرکز بریج شوی دی. زر 10 کاله سیمې ته امبولانس راولېږئ، زر کوئ. دا خو زموږ لیکه ده ښاغلی مسر، دا ځای ګواښمن دی. ته رښتیا وایې نجیبه، زر مې راسره وغواړئ. زر کوئ، ټولو ته خبر ورکړئ سیمه د ګواښ لاندې ده، زر کوئ. لکه چې دوی زما له شتون نه خبر شول، خو زه مې هرومرو کار ختموم. عاکف دوی څه شول؟ د لیدنې وخت وځنډوو، باید ښاغلی عبدالقدیر له دې ځای نه لرې کړو. تاسې صبر وکئ، هغه دې راغلل. مهرباني ښاغلیه، تاسو ته په سمه دي. هله نو بوډا، راځه ډېر درته په تمه شوم. ته باید هغې بلې نړۍ ته لاړ شې چې په اړه یې ډېرې خبرې کړې. مهرباني. حالی بیړه وکئ، زر کوئ. برید تر سره شوی دی، زموږ یو پولیسي شهید کړی، باید زر تر زره تاسې له دې ځای نه بوځو ښاغلیه. ما خپل کفن وغوښته چې دلته راتلم نجیبه زویه. داسې یوې لارې کې یم چې نور بیرته شاته تګ نه کېږي. ما له خپلې لارې نه څوک نشي په شا کولی. مخکې دې د باز په څېر سترګې درلودې، مرغۍ درنه په هوا کې نه خطا کېده، او اوس دا بوډا نشي ویشتلی. څوک دې ونې ویني چې لاسونه دې ریږدي پیکاسه.
کنه نو بیا وروسته به تا پسې خبرې کوي چې د پیکاس لاسونه ریږ دي مجبور یم چې بیا وروسته هغه یم ووژنم پروت وکه استاده هلئ پروت وکه حاکفه بیا دې خپل کار وکه ها ټول یو ناڅاپه رانه ورک شول دا خو د ګیم د لوبې په څېر وشول پام کوئ ډېر پام کوئ پروت وکئ پام کوئ څوک سر پورته نه کړي پام کوه لیلا 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 پام کوئ پام کوئ داسې کوئ پام کوئ سرونه پورته نه کوئ پام کوئ ډېر پام کوئ لیلا 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 هغې خواته دی پام کوئ ډېر پام کوئ سرونه پورته نه کوئ سرونه مو ټیټ کړئ هرخوا ولټوئ ځان زر پاک کوئ کوئ تر څو چې هغه رسیل ونه وژنم نه ځم پام کوئ زر کوئ له دې ځای نه وځو ښاغلی مسار له دې ځای وځو زر کوو ښاغلی مسار سمه ده ووځئ زر کوئ استاده سمه ده تاسې هم دلته کښېنئ چېرته مه ځئ فکر مو وي همدلته اوسئ زه راځم عاقفه له هغه ځای نه لرې شه تا ته وایم له هغه ځای نه لرې شه وزغمه لیلا تا روغتون ته رسوه وزغمه سمه ده عاقفه کفه تا ته وایم له پام هغه کوه ځای نه لرې شه دا سړی څه شو ها که عبدالقادر نه وینم زما زمری عقب شته ممدوحه وجه عاقف راوله هله سر کوه عاقفه ته دلته څه کوې پاڅېږه عاقفه عاقفه ته یې ونه شوی که څنګه باید لیلا وژغورو هغه به وژغورو خو له دې ځایه پورته شه زه یې باید روغتون ته ورسوم پاڅېږه عاقفه نجیبه زما په سر ده درنه ونې تښتې ونیسئ سمه ده ښاغلی مساره ممدوحه ورپسې ورځو ممدوحه هله ورپسې ورځو درغلم عامر صاحب څه کېږي سترګې دې خلاصې کړه سترګې دې خلاصې کړه تا روغتون ته بیایم وزغمه هیله کوم وزغمه هله سر کوه سر کوه کفه موټر راغی زر لیلا روغتون ته برسمه هله زر کوه هله زر کوه زر کوه زویه بیړه وکړه هله زر کوئ روغتون ته یې ورسوئ زر کوئ هلئ نجیب دوی ورغلل انشاءالله پیدا کوي وخت دی چې باید واخیستم
دا نو اوس چېرته ورک شو امر صاحب؟ نه پوهېږم، پام کوه همدلته چېرته و لکه چې پټ شوی دی. امر صاحب هلته دی. منډه که منډه که. چیرته ځو عاکفه؟ روغتون ته ځو لیلا. په ما څه شوي؟ دا ځای مې ډېر درد کوي. وویشتل شوې خو ښه کېږي، اندېښنه مه کوه. سمه ده لیلا. غواړم ویده شم. نه 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 نه، ویده نه شي. سمه ده. عاکفه په تا خو څه نه دي شوي که نه؟ زه ښه یم، ته زما فکر مه کوه، ته هم ښه کېږې. پور مې ادا که، تا هم زما لپاره همداسې کړي ول. ما هم وکړل. زه یې تعقیب کړی یم، ګورم به درسره.
په ما دې هیڅکله هم باور ونه که باور نه لري چې تا سره مینه لرم اوس د دې خبرو وخت نه دی لیلا نو شک مه کوه څه کېږي شک مه کوه تا سره مې خبرې وکړ تا سره مې خیانت وکړ سمه ده د دې خبرو لپاره به ډېر وخت ولرو لیلا هیڅ مې فکر نه کوه غواړم یو څه درته ووایم کیفه څه دي تا سره مینه لرم تل مې درلودله اوس باور کوې تا سره مینه لرم باور دې وکړه هو باور مې وکړه حالا نو څه وخت روغتون ته رسېږو بیړه وکړه نږدې یو رسېږو یعنې له دې لارې وتښتېدې دلته یم تر اوسه چېرته نه یم تللی نجیبه وسله دې وغورځوه حمله دې ځای نه نشي وتلی دلته دی ښاغلی مسره توپ راکړه خبره دې ماته مهرباني وکړئ کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ډېره مننه نجیبه څه مو وکړل پیکاس مو ونیوه او که نه یو ځل ته مردار شي که زه مړ هم شم غم یې نه کوم ډېرې لویې خبرې کوې ښاغلیه تل تاسو سرې سترګې ګرځېدئ اوس نو زموږ واک
نجیبه ممدوحه زما غږ اورئ عامر صاحب ته ښه یې که نه ښه یم ممدوحه پام کوه هلته بم دی بم دی چېرته دی زر یې باید لرې کې هلته دی هله نجیبه تاسو څه خبره ده زما غږ اورئ پام کوه ښاغلیه هیله مند یم چې خپل حالت نه دې سبق واخلي دا چاودنه چېرته وشوه زر کوئ خبرې به سمه ده ښاغلیه زما لپاره بل چانس نشته پوهېږم مړه کېږم تا سره مې تل مینه درلوده تا سره مې خیانت وکړه څه کېږي ما وبخښه ته ما وبخښه تا سره مې ښه چلند ونه کړ تا یې حق نه درلوده تل مې په فکر کوي تل مې ستا په اړه فکر کوو ځان نه مې کرکه کوله ارامه اوسه لیلا څه کېږي وزغمه ته ښایي که نه لږ څه وزغمه ولې دې ځان زما لپاره فدا کړه خدای ته لیلا سره مرسته وکړه هله زر کوه بیړه وکړه امرم پر ځای کېږي ښاغلیه ته یې حق لرې حقیفه ته له دې نه هم ډېر حق لرې دا هېواد تا ته اړتیا لري څه کېږي لیلا ما وبخښه تا سره مې بد چلند وکړه ما وبخښه د بخښلو لپاره څه نشته ته به ما غوسه وې حق د و چې باید غوسه شي ته مې تېر ویستلی ته مې وغولولې کله د چې په ارزښت پوه شوم هغه وخت ناوخته وه لیلا کاشکې داسې نه وای شوي کیدای شي موږ ولې دې د دې پر ځای چې ځار ښکته وغورځوو بم دې وغورځوه همدا یې ښه لاره وه امر صاحب امر صاحب تاسې ښه نه پوهېږو ته ووایه ښاغلی مسار امر صاحب ممدو امر صاحب نجیب ډېر ښه وي واخیستل شو پیکاس مخامخ ودانۍ ته لاړ ټولو ته خبر ورکړه فکر نه کوم دومره زر بل هغه ځای وتښتي هېڅ فکر نه کوم دا ډول خلک په لومړي فرصت کې باید ونیول شي مرسته وکړئ څوک شته وزغمه لیلا روغتون ته راغلو ته ښه کېږي ښه نه یم عاقفه هېڅ ښه احساس نه لرم وزغمه لیلا لږ څه وزغمه لیلا وزغمه پام کوئ ښه کېږي څه کېږي یوازې مې مه پرېږده زه تا سره یم لیلا ارامه اوسه عاقفه ما وژغوره ګوره اوس د عملیات خونې ته ګئ 2 ساعته وروسته به روغه رامټه شي هېڅ فکر نه کوم عاقفه سمه ده ارامه اوسه ځان دې مستړی کوه عاقفه حق دې وبخښه در بخښلی مې دی تا سره ډېره سمه ده ارامه اوسه زر کوئ مړه کېږي او څه وکړئ مرسته وکړئ کارونه مړه به شي زر کوئ ډاکټر صاحب هیله کوم هله زر کوئ ناروغه له لاسه ورکوو نبض یې ښکته شوی لیلا ته ښه کېږي هله یې زر کوئ ډاکټر صاحب هیله کوم هغه وژغورئ څه کېږي
سمو چې له لاسه کېږي ورته کوي. زه لامل شوم چې دې حالت ته ورسېږي. لامل یې زه یم، زه ګرم یم. خیر دی، یو څه وکړئ ډاکټر صاحب، هیله کوم. همدلته پاتې شئ، دعا وکئ، انشاءالله ستاسو ملګري به وژغورل شي. ولې دې داسې وکړل لیلا؟ ولې دې ځان د مرمۍ مخې ته وغورځوه؟ ولې؟ څنګه یې ملګريه؟ لیلا څنګه ده؟ سمه ده، موږ هم درځو. سمه ده، بیا به سره وګورو. څنګه وه؟ عملیات خونه کې ده، حالت یې ښه نه دی. خدای دې زموږ مل شي ممدوحه. آمین آمین. خدای دې تاسو ټولو ناراضي شي. زما لپاره مو خپل ژوند ګواښ سره مخ کړ. یوازې ستاسې لپاره نه ملا صاحب، هیواد لپاره مو دا کار وکړ. تاسې خپل ټول توان د ملت لپاره کاروئ. که په یوازې ځان هم اوسئ، موږ ته ټول ملت ښکارئ. ملا صاحب بله دا چې د لیلا حالت ښه نه دی، ښاغلی ما سره باید روغتون ته ورشو. مهرباني وکړئ ښاغلی ولسمشر. شفا دې وي ما ساره، له هر څه نه خبر شو، انشاءالله په چا به څه نه وي شوي. له بده مرغه یوه ټپي لرو ښاغلی ولسمشر. اوس مهال په عملیات خونه کې ده. انشاءالله ستاسو په دعاګانو به ښه شي. انشاءالله ښاغلی ما ساره، که تاسو غواړئ نو غوډه بلک نور هم وځنډوو. تاسې اوس مهال مناسب حالت کې نه یې، هر وخت چې غواړئ دلته راتللی شئ. زموږ لپاره کومه ستونزه نشته، خو ښاغلي عبدالقدیر نه به پوښتنه وکړم چې څه وایي. ښاغلی ولسمشر وایي چې غونډه به لږ څه وځنډوو. تاسې څه وایئ؟ والله که زما منئ نو د خیر په کار کې بیړه کول ښه کار دی ما سره. له دې خلکو نه ډارېږو. دا چې موږ باندې یو برید وکړه، هغوی ته دا فرصت نه ورکوو چې له حالاتو نه ګټه پورته کړي. پوهېدم چې همدا خبره کوي. ښاغلی ولسمشر موږ وخت لرو، که تاسې وغواړئ نو موږ به هم هلته درشو. ملا صاحب ډېر غواړي چې هلته درشي. غواړو چې ټول پوه شي چې موږ له هغو ظالمانو نه ډارېږو. تلیفون ما ته راکړه. محترم ولسمشر صاحب، زه عبدالقدیر یم. مهرباني وکړئ، څه بیا یې استاده، شفا دې وي. د خدای شکر دی موږ ټول ښه یو. محترم ولسمشر صاحب، دلته زموږ د ژغورلو لپاره لیلا خپل ژوند له مرګ سره مخ کړ. که موږ د غونډې وخت وځنډوو، په دې معنی چې هغه لور مو بې ځایه ټپي شوي. هغه خلک به فکر کوي چې موږ یې ډار کړي. ځکه مې وویل چې غونډه نه ځنډوو. غلط پوه نه شئ، ما داسې کوم نیت نه درلوده. تاسو اندېښمن شم ځکه مې داسې وویل. که نه نو ستاسو ځای زموږ په سترګو دی. داسې چې د موږ درځو. ولې نه، راځئ، په تمه یم. ولسمشر صاحب څه کېږي تاسې هم پام کوئ. هغوی پوهېږي چې موږ تاسو ته درځو. تاسې زما په اړه اندېښنه مه کوئ، تر څو چې ستاسې دعاګانې موږ پسې وي. خدای تل له موږ نه ساتنه کوي. موږ ته په تمه دی. داسې چې دا نو حالی زر باید حرکت وکړو. نجیبه ته ما سره راشه. ممدوحه ته روغتون ته د عقب خواته ورشه. امر مو په ځای کېږي. که کوم پرمختګ وشي موږ خبر کړم ممدوحه. اندېښنه مه کوئ امر صاحب، خدای مو مل شه. مخکې خبرې مه کوه. ما چېرته بیایې ها؟ دا نو څوک دی؟ څارګر صاحب، دا سړی مو هلته یو موټر کې ونیوه، غوښتل یې وتښتي، لکه چې د پیکاس کسانو سره اړیکه لري. موټر چلوونکی دی، مرکز ته یې بوځو. نه پاتې دې شي، زه له دې نه څېړنه کوم. ته له ما سره راشه. پیکاس به څه کړي وي نه پوهېږم. له هغه عبدالقدیر نومي سړي نه هرومرو باید ځان خلاص کړو. ټولنه کې مو بغاوت جوړ کړی و. کوردانو له سازمان نه ملاتړ پیل کړی و، له موږ سره یو ځای شوي و. دا سړی باید نور زموږ مخې ته ونه درېږي. په حق یې. که هغه له منځه ویسو نو ولسمشر ته به هم یو پیغام ورکړی شو. دا خبره ډیره مهمه ده. نوم ته یې وګوره، عبدالقدیر. زه دا ډول نومونو نه ډېره زیاته کرکه لرم. یو ځل پیکاس که خبر راوړي چې زموږ حالت هم ښه شي. پیکاس یو خبر نه، باید له یوه خبر نه ډېر څه راوړي که یې امیني که. یعنې څنګه؟
کوم نوی پرمختګ شوی دومره بیړه مه کوه که امینیکا په تماشه چې راشي خپله به یې ووایي زما خبرونه پرته کوم کار نه کوئ که نه ښاغلی مشره معموله خپلو پلانونو نه لرې مه ساتئ ښاغلیه وی ویل په تماشه نو په تماشه په خیر راغلی په خیر راغلی پیکاسا څه خبرې دي پیکاسا څنګه مې چې غوښتل هغسې ونه شول عبدالقدیر مړ نه شو خو په لوړ ګمان لیلا مړه شوه اوه ډېر ښه یوه جاسوسه ختمه شوه ښه کار وشو لیلا زموږ د کار لپاره یې واړه موخه وه خیر دې وي ولسمشر ته مو دې کار سره یو ډېر ښه پیغام ورکړه ګرانه ملګرو که زموږ پیغام یې اخیستی وي نو هرومرو یې دا غونډه ځنډولې ده باید سترګو کې یې ډار ښکاره شي داسې به وډار شي چې د پټېدو ځای پیدا نه کړي هسې نه هم موږ ورته د پټېدو ځای نه پرېږدو بیا هم تا ښه کار ترسره که پیکاسا هلته وګوره زمونږ د ښه راغلاست لپاره هان تر دې ځایه راغلی کوم دولت چې تر نن ورځې پورې مونږ کم ګڼلو او هیڅ کله یې مونږ ته په درنه سترګه نه کته نن راغلی او مونږ نه په ولاړه ښه راغلاست کوي دا ورځ مو هم ولیده انشاءالله د هېواد راتلونکی مو روښانه دی ښه راغلاست ښاغلی ما ساره ژوندی اوسئ ښاغلیه تاسو یو بل سره پېژنم دا عبدالقدیر استاد دی خوشحاله شوم مونږ ته مو ویاړ راوبخښه ښاغلیه امر صاحب نجیب د دې هېواد یو له هغو پولیسو نه دی چې دې هېواد سره د زړه له کومې مینه لري مننه کوم ښاغلیه هسې نه موږ له هغه سره پېژنو یو ځل لږ پاتې و چې موږ پرېږدي او لاړ شي په سختۍ مو قناعت ورکړه څوک دی چې ښاغلی نجیب ونه پېژني استغفر الله ښاغلیه هلئ راځئ مهرباني وکړئ دلته مه درېږئ سمه ده څنګه یې ملګريه څه شوي لیلا څنګه ده عملیات خونه کې ده تر اوسه نه ده راویستې انشاءالله وبه ژغورل شي مخکې له دې چې ننوځي حالات یې ډېر خراب و ولې دا کار وکړه ها ولې لویه فداکاري وکړه که نه ولې دا کار وکړه کاشکې زه په مرمۍ لګېدلی وای داسې مه وایه ملګريه که زه وایم همدا کار کوه که ته وایې تام هم دا کار کوو که نه زه دومره ډېر تاوان نه لرم چې دا د وجدان عذاب ووینم ملګريه صبر وکړه ځان دې له لاسه مه ورکوه عاقفه تا نه وویلې چې دا نړۍ تېرېدونکې ده چاته نه پاتې کېږي څوک به په دې نړۍ کې پاتې شي داسې غږېږي لکه لیلا چې مړه وي مهرباني وکړئ کښېنئ ټپي لور نه مو کوم خبر شته کوم نوی خبر نشته مونږ هم د خبر په تمه یو له بده مرغه ځینې کړیو په خپله سازمان کلونه کېږي چې دې هېواد ته او د هېواد خلکو ته یې ډېر سرخوږی جوړ کړی دی 10 کاله کېږي چې په دې جنګ کې د هېواد وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړه زموږ شهیدانو موږ ته ډېر دردونه راکړل زموږ زړونه یې وسوځول له بده مرغه چې دا ناوړه لړۍ لا تر اوسه هم دوام لري کاش چې هیڅ داسې نه وای شوی محترم ولسمشر صاحب دوی له دې نه مخکې ان شپږ ځلې ستاسو د وژلو هڅه وکړه هو یو ځل یې زما د لور په واده کې دا کار وکړ خو زموږ د پیاوړي د امنیت او استخباراتي ځواکونو په وړتیا سره یې مخه ونیول شوه په دې موضوع کې چې تاسو نه څومره مننه وکړم لږه ده یوازې دلته دا کار نه کېږي زموږ له سیمونه ځوان زلمي هلکان په زوره غرونو ته پورته کوي او په ټولو ترکانو او کردانو هم دا ظلم کوي ان په ټولو انسانانو ظلم کوي
د دې کار جالب اړخ دا دی چې غواړي د دې نه وروسته تاسې مخه وګرځوي ښاغلی ولسمشر ورځ تر بلې امنیتي ګواښونه نور هم ډېرېږي والا ښاغلی ما ساره خدای شاهد دی چې موږ داسې په ډارېدو باندې هېڅ هم لاسته نشو راوړلی خو موږ ټولې په ښکاره وینو چې هېواد مو یو اساسي سرنوشت ټاکونکي پړاو کې دی که موږ ټول یو بل سره لاس ورکړو او یو ځای ووسې هېواد به وژغورل شي او که خدای مه کړه دا کار ونه کړو بیا به نو ته پخوا په څېر دا هېواد یو ځل بیا زموږ د سترګو په وړاندې ونړېږي او موږ به کینو یوازې ننداره به یې وکړو زه دا نه غواړم چې د خپلې مور له خبرې سرغړونه وکړم ملګرو مور به مې ویل اجل یو ځل راځي او نه بدلیږي ځکه زه هوډ لرم چې په هره ممکنه لاره په دولت کې ټول ځای پر ځای شوي خاینان پیدا او د خلکو د زوراولو حساب له یو نه په کلکه توګه واخلم کله چې اجل را ورسیږي نه احمد پیژني او نه هم محمود نه شپون پیژني نه هم پاچا د اجل په وړاندې مو تل سر ټیټ دی خدای دې زموږ ټول شهیدانو باندې ورحمېږي آمین 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 ډاکټر صاحب لیلا څنګه ده له بده مرغه ناروغه مو له لاسه ورکړه مرمۍ یې زړه ته ډېره نږدې وه کله مو چې هغه دلته راوسته ډېره وینه یې ضایع کړې وه هڅه مو وکړه چې ویژغورو خو ونه شو خدای دې صبر درکړي دا ته څه وایې څنګه مو نشو ژغورلی دا ته څنګه خبرې کوې ممدوحه دا سړی څه وایي ها داسې څنګه کیدی شي عاقف ارامه اوسه داسې پوښتنه څوک نه کوي اجل چې راشي ډاکټر څه کولی شي زه هم ډېر خفه شوم خدای دې وبخي ملګریا وګوره څه چې له وسه پوره وه هغه یې وکړه هله نو ملګریا دلته راشه کښېنه خدایه ته له ما سره مرسته وکړه ارامه اوسه ملګریا تقدیر همدا و د کولو څه نشته زما له امله مړه شوه ځان یې مرمۍ ته وغورځوه ولې پرې نه ښودم چې زه مړ شم ربه ته ما ته صبر راکې دا څه ډول ازموینه ده ما سره ولې داسې کېږي ته موږ وساتې ای الله شهیده شوه دا ځل انشاءالله زموږ نوبت دی خدای دې وبخي آمین مونږ چې کومه لاره باندې ځو سخته لاره ده ملګرو شهیدان هم ورکوو ټپیان هم ورکوو خو نړېدل نشته لارې نه په شا کېدل نشته مونږ هم ستاسو په اندازه هم دومره هوډمن یو هیواد مو نوي پړاو ته رسېدلی ستاسو له برکته خلک زموږ د هیواد پرمختګ نه بیخي حیران پاتې دي یو ځل له خیره دا ټاکنې ترسره کړو نوی اساسي قانون جوړ کړو هغه وخت به انشاءالله دا هیواد په کراره له دې ناوړه حالات نه خلاص شي سامانه ښه دې وویشتله مینې که نور نو د هغه د فوټبال لوبه ختمېږي نړۍ نه به یې ورک کړو هغه پیکاس آرزو بارون ټول یو په سر ولم ټول زم در سره ځم ښاغلی بارون غواړي چې د ولسمشر وژنه